خلک د نورو قبرونو ته ځي خو خیرالله خپل قبر ته په خپله ځي له سترګو یې اوښکې راغلې تېره کیسه یې راته وکړه ویل قبر یې خپل دی خدای لا ژوندی دی د خوست څړبني اوسیدونکی خیرالله چې په اردو کې یې دنده لرله نوموړی په هلمند ولایت کې مرګونه یې ټاپي شو خو کورنۍ ته یې د مرګ خبر راغی د ده په خبره دی ژوندی و خو کورنۍ ورته قبر تیار کړی و ژوند ډېر جالب دی قبر د یو کس لپاره جوړ شوی خو دفن پکې بل څوک دی خیرالله نن شاوخوا 3 کاله وړاندې په هلمند کې د ماین ښکار شو خو کورنۍ ته د نوموړي د مرګ خبره ورسید خو په حقیقت کې خیرالله ژوندی و همدغه قبر چې تاسو یې ګورئ دغه د خیرالله لپاره جوړ شوی خو اوس پکې دفن بل څوک دی دا قبر چې دی دا قبر یې متکندلی و دا قبر چې زه وینم زه د فکر کم زه چې مړ یم یو خوب وینم د خوب هغه سوچ کم زه چې خوب یو خوب لیدل دی دغه دلته چې زه خوب وینم چې دا قبر یې مته جوړ کړی دی زه ډېر وخت خرڅم هم قبر ته د خپل قبر ته د ودې پر د ودې ته کم خو کوم تکلیفونه چې په مه تر شوي دي په کورنۍ تر شوي دي یو خدای لیدلی دي خیرالله ژوندی و خو په کلي کې د مړینې کیسې روانې وې د خیرالله د مړینې په اورېدو یې نږدې دوستان هم راغلي وو خو دا چې څه و د نوموړي له نږدې ملګرو یې اورو دا په موټر کې بم والی و دلته خبر ورسېدلو چې خیرالله مړ دی نو یاران دوستان ټول جمع وو د ده د قبر تجهیز او تکفین دپاره مونږ تیاری نیولی و قبر هم وکنلو په انتظار و چې بل نه بل مړی راوړی ده په یواز خیرالله ته مو دغه قبر والی و نو خوشبختانه به ووایو چې خیرالله روغ رمټ و یوازې د یوه پښه یې لوڅه کې ورکړې وه نو څه موده وروسته مو بیا دغه قبر کې یو بل نږدې خپل و هغه مو دفن کړو خیرالله مړ و خو خپله کورنۍ ته ژوندی راغی د کورنۍ غړي یې وایي چا ویل چې مړ شوی کس بیا نه راځي هغه دی خیرالله له مرګ واپس راغی او خیرالله مې چې دی دا مې د تره زوی دی او کله چې دی موږ خبر شو دی په هلمند کې وظیفه لرله نو موږ ډېر خفه وو نو لاړو درې ته قبر مو وکیندلو نو چې لږ وروسته معلومات راغلل یو څو ورځې وروسته نو ویلې چې دی مړ نه دی ژوندی دی او د په مقابل کې موږ بل مړی راوړی و نو دغه یاران دوستان راغلي وو نو څو ورځې چې موږ ډېر په خفګان کې وو وروسته چې خبر شو نو ډېر خوشحاله شو هغه کوم مړی م چې راوړی و هغه چې و هغه د بیا م واپس یوړو کابل ته نو دغه صحنه په موږ نه تېره شوې ده د 40 کلن ناورین له امله زرګونه کورنۍ د ویر په ټاغر کې ناستې او اوس د ناچارۍ تریخ ژوند مخې ته وړي د معلوماتو له مخې روانې جګړې 80 سلنه وګړي د فقر بېوزلۍ او بېکاسۍ سره مخ کړي چې اوس هم روانه جګړه دوام لري